غني او د هغه احمق خر. ونه و ډیر پخوا په یو کلي کې د غني په نامه یو دهقان ژوند کاوه. نوموړي به د خپل پټي محصولات د خره په واسطه بازار ته وړل تر څو یې وپلوري. کله به چې دهقان غوښتل خپل محصولات د خرڅلاو لپاره بازار ته په خره یوسي نو خره به خپلې خپې ویستلې. زه مې په خپله کرونده کې ډېر زیات زیار وباسم تر څو زیات محصولات لاسته راوړم، خو یوازینی مشکل مې دغه احمقه خر دی. ما به وخته ختم کړی وې، خو چې دا د پلاره راته پاتې نه وې. نه دې مړ کوی شم او نه دې خرڅوی شم. خبرو ته یې ګوره او کار ته یې ګوره. سهار راته یو موټی واښه راکړي، بیا نور راته هېڅ شی هم نه راکوي. ولاکه درته ټک کار وکړمه تر څو دې راته په دې ژمي کې تازه شوتله او ګرمه کنجاړه او ګرمه کنجاړه او یو جوړه دې راته نه پیدا کړي. غلی شه قمقله خره، مجرد تباه دی. درته وایم غلی شه. تباه دی که نه. ځواني چې په چا راشي لیونی لیونی ګرځي. ما ته په مړو سترګو کتل مه کوه، مړ به مې کې زما جانانه، مړ به مې کې. نه درځي په لاس زلفې زما، رسوا به شي نه درځي په لاس زلفې زما. یوه ورځ دهقان په خره باندې خپل محصولات بار کړل. خر هم د لټۍ له لاسه کېناست. خدای دې تباه کړه، دا خو زما زړه راشین که. خوراک ته خو ښه تکړی او کار ته دې بیا ملا ماته وي. زما ګرانه وزیر اعظمه، ټپونه مې ډېر خوږېږي، نشم کولی چې ښکار وکړم. لاړ شه ماته د غرمې ډوډۍ لپاره بندوبست وکړه. سمه ده پاچا، سلامت. غواړم نور له دغه ظالم څخه لاړ شم. دا نو څنګه ژوند شو؟ نه خوراک دی او نه یې راته جوړه پیدا کړه. ځم ځنګل ته چې د نورو حیواناتو په شان ازاده ژوند ولرمه. ما ته په مړو سترګو کتل مه کوه، مړ به مې کې زما جانانه، مړ به مې کې. اشرف غني د خره په تلاش کې ټوله ورځ تېره کړه. هی زما احمقه خره، ډېر درپسې وګرځېدلم خو پیدا مې نه کړلې. خدای خبر چې ته به چېرته یې. هغه متل دی چې ځې ابازو ته به راځې. یو وار خو دې خدای زما لاسو ته راوله، پوستکی خو به درنه وباسمه. په سبا ورځ خر په ځنګله کې له یوه مکارې ګیدړې سره مخامخ کیږي. پخیر رالی خوش آمدید زما ګرانه، پخیر رالی. ای زما ګیدړې ملګرې، خدای دې د انسان له ظلمو څخه ساته. زما خو یې په کارو ملا راماته کړه. راغلم ځنګل ته تر څو ستاسو په څېر په ځنګل کې ژوند ترسره کړمه. ډېر ښه راځه د ځنګل پاچا ته دې بوځم، او هغه تا ته یو زیری هم لري چې ته به یې په اورېدلو ډېر خوشحاله شي. ښه نو پاچا سلامت به ما ته څه زیری لري؟ ګیدړې تا ته یو خبره وکړم. هو ویې کړه. که رښتیا را باندې وایې هسې د نوم بد دی چې ګیدړه مکاره وي. ته څومره مهربانه یې، خو ډارېږم د زمري نه، داسې نه چې توت ته مې ونه خیجئ. ته یوه شېبه ودرېږه، زما لږ کار پیدا شو، هغه خلاص کړم بېرته زر راځم. زر رازه زما ګرانې ملګرې چې زه د پاچا سلامت زیري ته ډېر لیواله یم. دا چې زمری خره ته تیار په کمین کې ناست و، په خره یې حمله کړه. کله چې زمري په خره حمله وکړه نو خر ترې ځان وساته او وتښتېد او بیرته یې کلي ته مخه کړه. اوف زما قسمته، تا خو زه غر کړمه، دلته خو بیا راته غم جوړ دی. دا بلا اوس څوک وړي؟ یو خوا مې هم زړه قرار نه شو. غني ورته وایي کمبخته خره، ښه وخت کې راغلی.
د مړو حاصلات آمده دي، اوس به د خیره بازار ته ورسوي. خر د دې خبرې په اوریدلو سره بیرته تښتي. په دې وخت کې مکاره ګیدړه هم را څرګندېږي او له ځان سره یې ځنګل ته بیایي. ګیدړې، تا خو ویل چې د ځنګل پاچا ما ته زیری لري، هغه خو غوښتل په ما حمله وکړي او ښکار مې کړي. نه داسې نه ده، داسې نه ده. هغه ستا زړورتیا معلوموله تر څو تا د ځنګله وزیر کړي. ګیدړې بیا په خپل مکارتوب سره احمقه خر د ځنګله پاچا ته راوست او خپله ترې وتښتېدل. زمري یو ځل بیا په خره حمله وکړه او پر ځمکه یې راګوزار کړ. د خپه کولو وروسته یې مازغه ترې وخوړل. په سبا ورځ دهقان د ځنګله څنګ کې تېرېده چې د خپل خره ټوټې ټوټې جسد یې ولیده او له ځان سره یې وویل: احمقه خره، ما ته څومره ښه ساتلې، په تا به مې څومره ښه خوراکونه کول، خو ستا همدې احمقتوب دې حال ته ورسولې. نو دوستانو، د دې کیسې نتیجه دا ده چې هوښیار کس یو ځل غلطیږي، هغه چې وایي ړوند یو ځل خپله امسا ورکوي. باید د خپلو تیروتنو پند واخلو او په ژوند کې یې تکرار نه کړو تر څو د ورته نتیجې سره مخ نشو.